دوستانو د افغان دوا چینل تاسو لپاره اجتماعي، فرهنګي او اسلامي ویډیوګانې تاسو په خپله مورنۍ ژبه یعنې پښتو باندې تشریح کوي. دوستانو د فکري یرغل دوهمې برخې لپاره تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. دوستانو دا خبر دومره غمګین کوونکی و چې ما لپاره ډېر سخته و د کامرې په مقابل کې د خبرې تاسو لپاره خبرې کړم. څرنګه چې دوستانو تاسو ته معلوم ده کله چې ډیونیازۍ په هندوستان کې زموږ افغانانې لوټ کول، د هغوی پیسې غلا کول، همچنان مرتد فوزي ستانکزۍ چې قرآن یې وسوځاوه او د دې تر شا چې څه پروژه وه ما تاسو لپاره رسوا کړ، ټول افغانانو ته مې تشریح کړم. بیا د اکثرو افغانانو خواهش دا و چې تا دا ولې له مخکې تشریح نه کړه، دوی دې ولې اکسپوز نه کړل. دوستانو سره داسې ما مخکې د هغوی باره کې مقالې لیکلې ولې، خو هغه هغومره انتشار شوې نه وې ولې. ما کله مې چې هم د دوی په مقابل کې ویډیوګانې جوړې کړلې، دا ویډیوګانې ډېر خپرې سولې او ډېر دوستان وشکنه خبر سول. نو د دې له خاطره دوستانو تاسو څخه یو بل موضوع څخه چې تاسو خبر نه یاستئ او هغه د ما خپله ایمانی او وطني وظیفه ده، غواړم دا هم تاسو لپاره خپور کړم. وما علینا الا بلاغ. نو غواړم دې موضوع څخه هم تاسو خبر سئ، مخکې له مخکې د دوی د شوم پلانونو څخه خبر سئ چې آماده هم اوسئ د داسې مقابلو په خلکو کې. هو دوستانو، د زاینستانو د صهیونستانو د غلامانو یو بل پلان به تاسو لپاره تشریح کړم چې یوه غونډه نیول سوې وله د نومبر په تقریبا 9 د ترکیې په استانبول ښار کې د دولت پخوانی سلاکار رحمت الله نبیل چې رحمت الله نبیل که تاسو ته معلوم وي د پی پی اس بنیانګذار، تهداب جوړونکی او همچنان د افغانستان د دوو شهداو د دوو قهرمانانو او د سرو زرو په مډال نازول سوی، هر یو وزیر محمد اکبر خان او ایوب خان په دې مډالونه هم نازول سوی ده. استانبول کې د یوه غونډه درلودله رسنیو سره چې بعد له رسنیو څخه دلته یوه ډله لیدل سوې وله، یوه ډله چې نه افغانستان کې ځای لري نه په هیڅ کونج د دنیا کې. دا ډلو څخه یوې ستوری کوشان و. ستوری کوشان که تاسو نه پیژنئ دا یو افغانی مرتد ده چې د زایونستان یا د صهیونستانو څخه یا د ننني اسرائیل څخه ډېرې پیسې په دې عنوان اخیستې ولې چې ګواکې زه غواړم د صهیونستانو ارتباطات په افغانستان کې قایم کما او دغه نظریه چې ګواکې پښتانه د بني اسرائیل اولاده ده او موږ ورونه یو او موږ غواړو نور ارتباطات هم قایم کو، د دغې تر عنوان د دغې پروژې تر لاندې ډېرې زیاتې پیسې اخیستلې ولې چې بیا پس ته دا موضوع تاسو ټولو لپاره واضح سو، اشکار سو، ساینسي لابراتوارونه، چیکپونه، ډي ان اې اخیستل ټول مطالب چې پښتانه اصلا د صهیونستان یا یهودیانو سره ارتباط نه لري یا د یوې وینې څخه نه دي، خو بیا هم د دې په ارتباط باندې کوششونه یې کړي ول، پیسې اخیستې ول. په دغې جلسه کې دا لیدل سوی و او یو بل مدام الخمر چې په دې دا هم داسې وه چې د انجکشن نه پیدا سوی، مرتد برمل هم په دغې غونډه کې راغلی و، د غونډه کې لیدل سوی و او د دوی لپاره خاص انتظامات نیول سوي ول، خاص هوټل بوک سوی و او خاص امنیت د دوی نیول سوی و چې د دې غونډې رهبري رحمت الله نبیل کړی و. دا دوستانو د ما یو مسؤلیت و د یو افغان پایس د یو مسلمان پایس چې دا خبر زه تاسو سره خپور کړم. دا موضوع پټ نه پاتې کیږي، دا موضوع به هرومرو ټول افغانانو ته راځي، نور دوستان به موږ کنه خبرېږي. دا ما خپل مسؤلیت وګڼه او مخکې له مخکې مې تاسو سره شریک کړه. دوستانو تاسو کولی سئ دا موضوع په ارتباط
د رحمت الله نبیل څخه پوښتنې وکئ، هغه وکئ چې هغوی سره د تا څه کومیټه درلوده، څه جر و بحث درلوده. دا خبره هرومرو دوستانو پټ نه پاتې کیږي، دا داسې یو مخفي هغه نه ده، ډېر داسې نور رازونه افشا سوي دي چې دا یو د هغو څخه ده. دا مې دوستانو مخکې له مخکې تاسو لپاره تشریح کړه، د دوی میټینګ د دوی هغه مې خبر که څنګه چې تاسو مخکې دا ګیله کړې وه چې تا ولې مخکې له مخکې نه ویلی یو. نو مخکې له مخکې مې دوستانو تاسو د دې موضوع څخه خبر کړئ. د فکري یرغل درېیمه، څلورمه، پنځمه او نورې برخې ډېرې مهمترې دي، هغې کې ډېر نور رازونه دي چې انشاءالله تاسو سره خپروم. تر بیا ښه دوستانو په خدای مو سپارمه او د افغان یوټیوب چینل دوستانو سره مې شریک کړئ او لایک وکړئ، کومنټ وکړئ. تر بیا مو په خدای سپارمه. ښه ژوند، ښې چارې. سلام علیکم.